अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो, که تاسو چېرې غواړئ چې موږ په فیسبوک باندې آنلاین یو او نورو خلکو ته زما ورونو ته زما پلار ته دا پته نه لګي چې دی آنلاین دی یا آفلاین دی. کله چې په پروفایل تصویر باندې چې کله هغه ګرین نشان لګېدلی هغه شین غوندې ټک چې پرې لګېدلی تاسو غواړئ چې دا شین ټک په دې باندې چاته نه ښکاري زه آنلاین یم او که آفلاین یم. نو د دې لپاره به تاسو ټول لومبې دا د یو نیم منټ ویډیو د لازمي وګورئ. ټول لومبې به فیسبوک ته لاړ شئ. فیسبوک نه بعد تاسو بره لاړ شئ، د درې نشانونه چې کوم دي د درې لاین په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به کته لاړ شئ سیټینګ اینډ پرایویسي په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې څنګه کلیک کو تاسو نه تپوس کوئ دوباره سیټینګ دوباره به دې سیټینګ باندې کلیک کړئ. په ځای کې به کته راشئ ایکټیو سټیټس په دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې څنګه کلیک کو دې نه به دا آف کړئ. څنګه چې آف کو نو که تاسو بیا آنلاین یئ نو بیا به هم چاته پته نه لګي، که آفلاین یئ نو بیا خو آفلاین خو بیا ضرورت نشته دی. خو چې څنګه تاسو ځای کې نه دا آف کو چاته هم پته نه لګي دی اوس ایکټیو دی یا ایکټیو نه دی.